بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. بحث د مسح على الخفين دا شروع ده په موضوع باندې مسح کول. نن به په دې حدیث کې مسله د مسح په جراب باندې ذکر شي، دا رنګه په موضوع باندې خو مخکې هم ذکر شول، په دې حدیث کې بم وي. په دې باره کې حدیث د ثوبان راوړي وی قال فرمای بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام ولګله سریه یو سریه یو ډله. سریه هغه ډلې ته ویلی شي چې د دریو نه پورته تر 300 یا تر 400 پورې، یعنی 300 کسیزه یا 400 کسیزه لښکر وي، دې ته سریه ویلی شي. او عام فرق بیا دا دی چې سریه هغې ته ویلی کېږي چې نبي علیه الصلاة والسلام په هغې کې شرکت نه وي کړی، او غزوه هغې ته ویلی کېږي چې نبي علیه الصلاة والسلام په هغې کې شرکت کړی وي. غزوات د نبي علیه الصلاة والسلام دا محدود دي، سریې ډېرې دي. نو یوه سریه یې ولېږله، فامرهم، نو هغوی ته حکم وکړو ان یمسحو چې دوی مسح وکړي علی العصائب، په پګړو باندې، پګړۍ، لونګۍ، هر څوک چې کوم نوم ورته اخلي، په دې باندې مسح وکړي. یعنی العمائم، او بل یې امر ورته وکړو په دې خبره چې تاسو مسح وکړئ والتساخین، په موضوع باندې. عصائب مخکې خبره تېره شوې ده، لونګۍ ته ویلی کېږي، پګړۍ ته ویلی شي. عصائب یا عام دی، هر هغه شي ته ویلی کېږي چې هغه په سر باندې وتړلی شي، پیچ کړی شي، نو هغې ته عصائب ویلی کېږي. د دې متعلق خبره مخکې تېره شوې وه چې په لونګۍ باندې مسح کېدلی شي په هغه صورت کې چې د لونګۍ څه وي، محنکه وي او ټول سر یې راګیر کړی وي. او په دې کې بیا 3 طریقې موږ بیان کړې وې. یوه طریقه دا ده چې صرف په لونګۍ باندې وکړی شي مسح، او بله دا ده چې په بعض حصې د سر باندې او نور په لونګۍ باندې تکمیل کړی شي. او بله مسح دا ده چې صرف په سر باندې وکړی شي. تساخین بیا څه ته ویلی کېږي؟ تساخین هر هغه شي ته ویلی کېږي چې پښې لره ګرمې وي. د دې وجې نه اهل لغت بیا په دې کې 2 تفسیره کړي دي. ابو عبید په نامه باندې یو لغوي عالم دی، هغه وی چې تساخین ویلی کېږي موضوع ته. او نهایات ابن اثیر رحمه الله په هغې کې دا خبره ذکر کړې چې تساخین اطلاق په جراب له باندې هم کېدلی شي، ځکه جراب هم پښې لره څه کوي، ګرمې وي. نو دا حدیث مشتمل دی په بعضو مسایلو سره. اوله مسله د حدیث نه دا ثابته شوله چې کله یو مشر یو ډله لیږي، یا جهاد ته لیږي، یا نور دغسې کارونو پسې لیږي، نو هغې دپاره یو خاص ارشادات پکار وي. لکه تبلیغیانو صاحبانو کې دا ښه طریقه ده، کله چې تبلیغیان یوه ډله لیږي د چیلې دپاره مثلا یا د سروزې دپاره، نو هغې ته یو خاص څه کوي، توصیات کوي، دا به کوئ، دا به نه کوئ، داسې به کوئ. دا ښه طریقه ده، دا د تنظیم دپاره بهترینه طریقه ده. موږ او تاسو د خپلو سنتونو نه خبره یو. تبلیغان چې دي بیا بعضو سنتونو باندې ډېر ښه پوهېږي او ډېر ښه عمل پې باندې کوي، خو په هغوی کې نقصان دا دی چې صرف 6 نمبر دین خو د 6 خبرو نه دی جوړ کنه، او د بعضې چې نیولي دی ماشاءالله بیا ښه عمل پې کوي، او د هغوی ښې طریقې هم شته دي او ناکاره طریقې هم پکې شته دي. عاجزان ناپوهه خلک دي، علما ډېر ورسره کم دي، او کوم چې دي ورسره هغوی اصول یې ښې دي، د هغه اصولو مطابق چلیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته امر وکړو، نو خاص احکام ورته بیان کړه.
نه دا یوه فایده ترې راووتله. بله فایده دا راووتله چې په موضوع باندې مسح کول دا مخکې هم تېره شوله. د دې نه بله مسله دا ثابته شوله چې په جرابلو باندې مسح کېدلی شي. بیا جرابلې چې د عامې د مطلق ذکر شوي دي، په جرابلو باندې مسح ده ثابته ده. په دې حدیث باندې هم ثابته شوله. بل حدیث د ابو داود کې هم راځي مسح علی الجوربین والنعلین. نبی علیہ السلام مسح وکړه په چا باندې؟ په څپلو باندې او دارنګه په جرابلو باندې. هغه حدیث هم په دلیل ده. نو په مطلق جرابلو باندې چې پښه ګرمې وي او په عرب کې هغې ته جرابله ویلی کېږي، په هغې باندې مسح کېدلی شي. د موږ او تاسو چې اوس پوه کوو نو په دغې جرابلو باندې مسح کېدلی شي. خو لیکن دلته دوه خبرې یاد لرئ. اوس یو قسم ته جرابله راوتلي دي چې ډېرې نرۍ دي پوستکی د بدن ترېنه معلومیږي، نو په دې به نشي کېدلی. جالۍ غوندې هغه دي جرابې دي. او دویم قسم اوس نورې راوتلي دي چې هغې ته نیمقله وایي که نیمه ورته وایي، نیمه جرابې ورته وایي. نو په دې باندې نشي کېدلی. وجه دا ده چې هغه محل مفروضه یې څه نه دی کړی، نه دی پټ کړی، نو د دې وجې نه په دې باندې به نشي کېدلی. بیا دلته احناف علماو یا د احنافو فقهاو دا خبره ذکر کړې ده چې په هغه جرابلو باندې به مسح کېدلی شي چې هغه منعلین وي، مجلدین وي او سخینین وي وغیره وغیره. دا شروط هغوی ذکر کړي دي. لیکن دا شروط د حدیث څه دي؟ خلاف دي. ځکه حدیث مطلق راغلی دی او مطلق پر رأی باندې مقید کول دا صحیح نه دي. لکه دا د دوی اصول هم دي. دوی خپل اصول کې دا خبره ذکر کړې چې مطلق د کتاب الله به په خپل اطلاق باندې جاری کېږي. دا یوه علمي خبره ده، اصولي. نو موږ هم دلته دا ورته وایي چې دلته حدیث مطلق راغلی، تاسو ولې په خپله رأی باندې څه کوئ؟ مقید کوئ او دا قیدونه ورسره ذکر کوئ چې هغه جرابلو باندې به کېدلی شي چې منعلین وي، مجلدین وي. منعلین هغه ته ویلی کېږي چې پورته ولاندې ټوله چمړه وي، یعنې پوستکی وي، یا لاندې ترېنه پوستکی وي، یا سخینین وي چې هغه اوبه نه تېروي، یا پکې تک کېدلی شي. نو موږ وایو دا بیا موضع شولې، بیا خو جرابله نه شوله. او په پښه باندې سریښ وي وغیره وغیره. لیکن داسې قیدونه دي د فقهاو، نو هغې ته اعتبار نشته دی. د دې وجې نه امام ابو حنیفه رحمه الله په خپل آخري عمر کې د دې خبرې نه رجوع کړې ده. په آخر وخت کې امام ابو حنیفه رحمه الله دا قول کړی و چې په مطلقې جرابلو باندې مسح کېدلی شي. لیکن اوس احناف په هغې باندې عمل نه کوي، په هغه آخریني قول باندې، بلکې په مخکیني قول باندې عمل کوي. نو په هغه باندې موضوع هغه باندې په جرابلو باندې مسح کېدلی شي. دا مسله ترېنه ثابته شوله. شرطونه بګې نشته کوم چې احناف علماو ذکر کړي دي. بل حدیث راوړی وان عمر رضی الله تعالی عنه موقوفا، چې دا حدیث موقوف دی ولاړ دی بچا باندې؟ په عمر باندې. وعن انس مرفوعا، د انس نه دا حدیث مرفوع روایت دی چې رسول الله ته اوچت کړی او ویلي دي چې مثلا دا حدیث د رسول الله دی، زموږ خبر نه ده. څنګه حدیث دی؟ اذا توضا احدکم، کله چې اودس وکړي یو کس تاسو نه، فلبس خفیه، نو هغې واغوستلې واچولې خفیه موزې، فلیمسح، هغه د مسح وکړي علیهما، په دې دواړو موضوع باندې، ولیصلي فیهما، او لمونځ دې وکړي په دې دواړو کې، ولا یخلعهما، نه دې وباسي دې لره انشا کې خوښ کوي، الا من جنابت، مگر د جنابت نه. دا حدیث کې یوه مسله دا ده چې موضوع به ایستل کېدلی شي د چا نه؟ د جنابت نه. لکه دا مسله مخکې هم تېره شوې ده. بله مسله د حدیث نه دا ثابته شوله چې په هر هغه موزه کې او په هر هغه بوټ کې چې انسان په هغې باندې څه وکړي؟ مسح وکړي، نو په هغې کې بیا لمونځ هم کولی شي. دا ښکلې مسله ثابته شوله. د دې نه دا فایده راووتله، د عامه فایده د حدیث متعلق باندې وو. هغه دا ده چې په موضوع کې په بوټانو کې لمونځ کول دا سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. یوازې په هغه کې نه دی، یوازې بچا کې یا په سفر کې، یوازې په دې کې هم نه دی. سړی په جنازه کې کوي، نه په دې مسجد کې هم سړی کولی شي. د دې وجې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یهود
په بوټانو کې په موضوع په دې شان کې لمونځ نه کوي تاسو پکې وکړئ د مخالفت د وجه نه تاسو په چا کې په دې بوټانو په موضوع کې لمونځونه وکړئ نو لمونځ کول په موضوع کې یا په بوټانو کې دا سنت د رسول الله دی خو شرط ورسره دا دی چې د بوټانو موضوع به پاکې وي موږ تاسو ولې نه راوړو ځکه چې دا ګنده شوي دي سپیرې دي دا قالینونه ورسره خرابېږي هغه چېرته مثلا پاک وي نو سړی داخل ته هم راوستلی شي زموږ ستاسو عادتونه دا د سنت ډېر خلاف دي بعضې خلک په دې حدیث باندې په دې طریقې سره عمل کوي چې کله نوي بوټان واخلي نو په هغې کې لمونځ کوي دا هم ښه طریقه ده چې نوي بوټان دې واخیستل د شکر 2 رکعته لمونځ نو په هغې کې په همدغې بوټانو کې سړی لمونځ وکړي نو دا هم سنت طریقه ژوندی کېږي بیا د دې سره بله خبره هغه دا ده چې په جنازو کې اکثره خلک بوټان وباسي او ډېره دا پوښتنه خلک کوي چې آیا په جنازه کې دا بوټان وباسو که ونه باسو نو موږ په جنازه کې خو په طریقه ولا سره مه وباسه ځکه چې په عام مساجدو کې موږ د دې وجې نه وباسو چې دا بوټان سپېره دي ګرد و خاک دی او داسې ګنده وي نو مسجد ته نه شي راوړلی هلته خو پکې کوئ که نه بیا د اهل بدعه راولګېږي او یا دغسې عوام خلک راولګېږي نو هغوی ویباسي نو د باسلو فایده یې څه وي د پاسه پې باندې ودرېږي نو ښه څه فایده شوله یعنې د خلکو عقل نشته دی هلته یې وباسي او بېرته په مغه بوټانو باندې ودرېږي نو فایده یې څه شوله اصلي خو دا ایستل د دې وجې نه دی چې په دې کې لمونځ نه کېږي نو چې پاسه پې ودرېږي خو بیا خو مغه ښه شوله نو دا د دوی ته دا کمال کاره کېږي دا د دوی کمال دی دا کمال نه دی بلکې ملته به هم دې موزه باندې په هم دې بوټ باندې په هم دې چپلکو کې په دې کې لمونځ کول دا سنت د رسول الله دی نو هلته باید په باندې وکړی شي نو دا مسله ثابته شوله د دې نه وروسته نور احادیث دي چې هغه هم دغه مخکیني مسایل پکې تشریح شوي دي او هغه موږ بیان کړي دي نو لاړ به شو چاته نواقض الوضو دا هم ښه باب دی باب نواقض الوضو باب دی په بیان د ماتونکو د اوداسه کې مخکې ګورئ د اوداسه بحث او بیان وشولو نو اوس یو ماتونکي ذکر کیوي نواقض الوضو لنډ به داسې ووایي چې نواقض الوضو یو اختلافي دی یو اتفاقي دی دا مسله یاد لرئ نواقض الوضو اتفاقي او اختلافي او بعضې به داسې دي چې د احنافو په نسبت باندې ماتونکي دي بعضې د محدثینو په نسبت باندې او بعضې د شوافیو په نسبت باندې یو ماتونکی د اوداسه چې دی مخرج من السبیلین د دوو لارو نه یو څیز وتل دا ناقص د اوداسه دی دا اتفاقي دی په مابین د ټولو علماو کې دویم ناقص چې د هغه خوب دی چې دا هم اتفاقي دی په یو نسبت سره په مابین د چا کې د علماو کې خوب هم اودس ماتوي خو لیکن دغې تشریح به وروسته بیا ذکر کړو کوم خوب او په کوم خوب نه ماتېږي هغه وروسته په حدیث کې راځي دریم ناقص چې د محدثینو د حدیثو په رڼا کې ناقص دی هغه لاس وروړل د خپل عورت ته که نارینه وي که زنانه وي عورت ته لاس وړل دا ناقض الوضو دی چې دا به هم په حدیث کې وروسته راشي مس الذکر ورته ویلی شي نو دا بل ناقص دی څلورم ناقص چې دی د وښو غوښه خوړل دي چې په دې باندې اودس ماتېږي دا څلور شوله او د احنافو په نسبت باندې وینه ده چې دا 5 شوله لیکن په حدیثو کې په دې باندې اودس نه ماتېږي او دوی بیا قهقها خندا په دې باندې اودس ماتوي په دې باندې هم نه ماتېږي څو شوله 6 او شپږم چې دی د شوافیو په نسبت باندې په زنانه باندې لاس لګول دا د شوافیو په نسبت باندې څه دی ماتونکی د اوداسه دی هغوی د قرآن کریم د آیت نه استدلال کوي او لامستم النساء یا مس کړئ تاسو زنانه نو وی اودس په باندې مات شولو لیکن دا خبره هم صحیح نه ده د شوافیو د احنافو دا نواقض به انشاءالله د حدیث په رڼا کې وروسته تشریح کې دا خبره ذکر کړو چې دا نواقض نه دي خو دا څلور چې د حدیثو په رڼا کې دي او د دوه اختلافي دي مابین د علماو کې د دوه اتفاقي دي ورسره ناول د هغې نه به یو ذکر شي چې هغه څه شی دی خوب دی ناول حدیث په دې کې راوړي عن انس بن مالک رضی الله تعالی عنه قال فرمائے کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم
ملګری د نبی علیہ السلام علی عهده په زمانه د رسول الله کې کله مجلس نه وګديږي نو دا حدیث به وایو او کدر باندې وګديږي نو بیا به بس کو په حدیث کې مسائل شته دي او ماته خو داس ډیر خوند را کوي نو چې څومره کېناستل شي نو زه خو کېناستل شم درته على عهده په زمانه د رسول الله کې ينتظرون چې انتظار وکولو العشاء د ماخستن د لمانځه حتی تر دې پورې تخفق رؤوسهم تر دې پورې چې مائل بشول کاغه بشول سرونه د دوی د وجه د خوب نه ثم يصلون بیا به دوی لمونځ کولو ولا يتوضؤون او دس به نه کولو تخفق څه ته ویل کی تخفق دې ته ویل شي چې په انسان باندې سر داسې مائل شي سینې طرف ته دغه قرار وزنګيږي موږ وایو چې سر به باندې وزنګېدلو نو دغه شي نو دې ته خفق ویل کېږي د خوب د وجه نه او دا صحابه کرام به څه ناس به وو او انتظار به کولو د لمانځه نو په دې باندې به خوب راغی او بیا به داسې خوب هم وکړو او وروسته دغې نه به لمونځ هم کولو وروسته دغې نه به څه وکړو لمونځ به وکړو نو دا حدیث هم مشتمل دی په چا باندې په بعضو مسایلو باندې اوله مسله د حدیث نه دا ثابته شوله چې په خوب باندې اودس نه ماتیږي خو لیکن په دې کې تشریح واورئ تشریح دا ده چې خوب دوه قسمه دی یو هغه قسم خوب دی چې ډیر وي او په ملاس باندې وي سړی ډډه لګولې وي شي ته او یا سر یې خوب دی وي په دې خوب باندې اتفاقا اودس ماتیږي په دې باندې اتفاقا اودس ماتیږي او د حنابو په نسبت باندې هغوی وي چې هغه خوب اودس ماتوي چې ډډه لګولې وي او بالغ سره لرې کې او دا وغورځېږي وي دغه خوب اودس ماتوي خو لیکن د حدیثو په رڼا کې هغه خوب اودس ماتوي چې سر یې ایښی وي او یا مثلا چشته تکیه ویلې وي او ډیر خوب وي نو دا اودس ماتوي او دویم هغه قسم خوب دی چې اودس نه ماتوي هغه لږ غوندې خوب دی لږ غوندې خوب لږ غوندې دا مطلب دی د هغې سره شرط به دا وي چې دغه خوب به په ناستې باندې وي لکه د جمعې په ورځ باندې دلته موږ کله کله خطبه کوو ډېر ملګري ویده شي خوب ورباندې راشي نو دا اکثره د خوب څه وي په ناستې باندې وي نو په ناستې شرط ورسره دا دی چې په ناستې باندې وي او لږ غوندې خوب وي نو دغه به انشاءالله اودس ماتونکی نه وي که چېرته په ناستې باندې وي ډېر شي نو دا به هم بیا اودس ماتونکی دویم قول د محدثینو بګه دا دی چې قلیل او کثیر که لږ خوب و که ډېر خوب و د اودس ماتوي هغوی په مطلق خوب باندې اودس ماتوي خو لیکن د دغه حدیث نه معلومه شوله چې لږ غوندې خوب د اودس نه ماتوي ځکه دوی به ناست وو په دوی باندې به سرونه داسې کته وزنګېدل د خوب د وجې نه او بیا به راپورته شول لمنځونه به کول طریقه د استدلال دا ده که څوک ووایي چې مثلا دغه د صحابه و عمل ده نو جواب دا ده چې صحابه و عمل دی که چیرته دوی اودس مات شوی و او دوی لمونځ کړی و په دې اوداسه باندې په ماته اوداسه باندې نو بیا وحی د الله د طرف نه راتلله چې دوی باید لمونځونه راوګرځوي ځکه وحی جریان لرلو په هغې وخت کې وحی موجوده وه یعنې وحی راتلله نو طریقه د استدلال دا ده نو دا بله مسله شوله بله مسله دا شوله چې یعنی اودس د لمانځه دپاره د شرط شولو اودس کول د لمانځه دپاره د شرط دی بله مسله دا ثابته شوله چې د صحابه ولې دومره انتظار کولو وجه دا ده چې د ماخستن لمونځ تاخیر کولو به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یوه مسله شوله رسول الله به د ماخستن لمونځ ناوخته کولو لیکن یو ورځ ډېر ناوخته کلو ډېر ناوخته کلو تر دې پورې چې مثلا ماشومان او زنانه دا شان ویده شوله عمر ور ووتلو یا رسول الله زنانه او ماشومان ویده شو رسول الله را ووتلو ډېره حصه د شپې تېره وه ویې فرمیل که چېرته زما امت په مشقت کې نه پرېوتی نو ما به امر کړی و د دغې لمانځه په دغې وخت باندې په ناوخته نو دې نه دا مسله ثابته شوله چې د ماخستن لمونځ وروسته کول افضل دي په خلاف د چا په خلاف د شاه محمد کاکا شاه محمد کاکا چې دی نو هغه به څنګه پوه کړي چې څنګه لږ وخت زیات شي چله وخت بدل که نو موږ ورته وایو چې سړیه د ماخستن لمونځ څه دی
ماخستن من چې دی دا ناوخته سنت دی افضل هم دی غوره هم دی دا ویش نه مازدیګر ته ولې مخکې کوي و سړی خو مازدیګر خو په اول وخت کې بهتر دی لیکن ماخستن من چې دی دا ناوخته پکار دی خلافا لشاه محمد. ښه دا بله مسله ثابته شوله. بله مسله دا ثابته شوله چې دغه صحابه کرامو شاته نه دي کتلي نه دي کتلي بلکې ناست دي قرار. دا یو عادت دی زموږ استاد پېښور کې زه په یو مسجد کې وم طالب العلم وما د ملا سره نائب امام یې وم نو هغه کور یې لږ لرې و ناوخته به راتللو همیشه به چې راتلله ناوخته کېده ورباندې نو بیا کلیوالو ورته ویل چې مولوي صاحب ته ډېر ناوخته راځي زموږ د څټونه کاږه شوله چې څنګه وخت پوره شي موږ شاته داسې ګورو بیخي م د څټونه کاږه شوله نو زه وایم چې دومره په کار نه ده نه صحابه کرام شاته نه دي کتلي بلکې ناستې به د خپل ځای باندې تر څو پورې چې رسول الله راش نو موږ تاسو ته دا مناسب ده که چېرته وخت پوره و نو موږ باید شاته ونه ګورو نه ساعت ته وګورو نه کښېنه خیر ده د دې وجه څه ده وجه دا ده چې حدیث کې راځي ولا یزال احدکم فی صلات یو بنده همیشه په لمانځه کې وي ما دامت الصلاه تحبسه تر څو پورې چې دغه انسان لره د لمانځه بند کړی وي یا بل روایت کې داسې چې منتظر الصلاه تر څو پورې چې انسان د لمانځه انتظار کوي د جمع نو دغه وخت هم په لمانځه کې حسابېږي. اوس چې زموږ ملګري څومره راغلي لمانځه ته نو که 15 دقیقې دغه جماعت وروسته شولو نو دغه 15 دقیقې هم د الله رب العالمین د ملګرو ته مسلمانانو ته په عبادت کې حسابوي نو چې په عبادت کې حسابېږي مخکې نه هم عبادت لپاره غلي خو دغه وخت هم په عبادت کې حساب شولو نو ولې موږ تاسو عجله وکړو. نو د حدیث نه ثابته شوه چې عجله په کار نه ده کله کله به امام یوه دقیقه 2 دقیقې نه وخت راوځي نو صبر په کار دی. دا حدیث موږ ته دا راښیي صحابه کرامو دا صبر کړی دی تر دې پورې چې خوبونه ورباندې راغلي او خوب یې سرونه کته کړي دي لږ غوندې خوب یې کړی دی. دا مسله ثابته شوله. بله مسله دا هم ثابته شوله چې په مسجد کې خوب جایز دی صاحب مسجد کې ویده کېدلی شي. احناف یا دغسې نور اهل بدع دا وایي چې په مسجد کې هغه کول خوب کول دا ناروا دی. نه دا ناروا نه دی بلکې جایز دی. د ملا سره په د جمهوریت کې په د ګرځنګي کې مې لمونځ وکړو په مسجد کې ابه مې د پښې داسې وغځولې نو امولا مخ راتاو کړو دا جایز دی چې تا پښې غځولې ما زه چې ټول پرېوځم هم جایز دی. وې څنګه ما ګوره صحابه به د کې هغه کړی دی په مسجد کې خوب کړی دی په چېرته دی ما عبدالله بن عمر ابو بخاري کې روایت راځي او بل روایت بس خلکو ته چغه کله و بیر غل راشه خبره دغه څه کله نو ما ورته ویل ماته دلیل راوړه ما مخ دلیل ته راوړل وزه به سبا ته راوړم ما نه اوس به راوړې مینه صبر ما نه اوس به راوړې به یو والد اولیاونه څو کړه و څوک ورته راغله او په مسجد کې ناس تو خبره ورسره ونه کړي هغه سره بیرون ته وته دا خبره نو ما ورته دلیل دی وته اولیا نه مانه ما اولیا منم خو دلیل خو نه دی کنه اولیا نه دې حدیث نه ثابته شوله چې مسجد کې خوب سره کولای شي. عبد الله بن عمر په مخ کې دی واده نه په مسجد کې ویده کېدل نور صحابه کرام د شته چې مسجد کې ویده کېدل نو دا خپل مسائل د حدیث نه ثابت شوله. الله رب العالمین دې موږ ته فقاهت په دین باندې را نصیب وګرځي. واقول قولي هذا استغفر الله